چې کوم سړی صدقه ډېره ورکوي که نه دی به په بد مرګ الله نه مړ کوي دی به په بد مرګ الله نه مړ کوي دا صدقه د رب غصه مړه کوي دا د رب غضب مړ کوي او دا بد مرګ د مخلوق نه دفع کوي نو صدقې ورکوئ نبی علیہ السلام فرمایي صدقه اویا دروازې د مصیبتونو بندي و صدقه اویا دروازې د مصیبتونو چې دا په صدقه بنديږي دا په صدقه بنديږي پهلوان سیس چې دا پټه صدقه رب العالمین چې ځمکه پیدا کړه نو غرونه یې پیدا کړه غرونه څومره پهلوان سیس دی نو د غر د پاسه الله وسپنه پیدا کړله نو د وسپنې د پاسه الله اور پیدا کړو نو د اور د پاسه الله اوبه پیدا کړلې د اوبو د پاسه الله هوا پیدا کړله یو شی بل شی د پکې الله وی د دې ټولو نه پهلوان درته معلوم دی پهلوان سیز د دې ټولو نه هغه دا دی چې سړی په پټ لاس باندې صدقه ورکړي دا د غر نم پهلوانه ده دا د اوبو نم پهلوانه ده دا د وسپنې نم پهلوانه ده چې داسې صدقه ورکړي چې بل لاس ترې نه خبر نشي او نبی علیہ السلام وفرمایل صدقه چې کله سړی په مسکین سړي وکړي نو صدقتون دا یوه صدقه ده هو علی الذی الرحیم او چې کله یې په رشته دار وکړي نو سنتان چې کله په عام سړي صدقه وکړي نو صدقتون صدقه شوله خو که په رشته داري وکړي نو دوه شولې صدقتون وسیلتون یوه صدقه م شوله او یو د رشته وپالله دوه اجرونه الله نه مونږ یې پردي سړي له ورکوو خپل رشته دار د لوږې د لاس مري د هغه غور نه کوو اول شروع د خپل رشته دار نه وکړه د خپل رشته دار نه وکړه چې عام غریب له صدقه ورکړي یوه ده او چې رشته دار له ورکړي دوه دي صدقتون وسیلتون یوه صدقه م شوله او یوه صله رحیم شوله رشته دې وپالله الله به دوه اجرونه درکړي چې دا کله په رشته دار باندې او د دې سره آپس کې محبت پیدا کیږي مالدار رشتہ دار چې په خپلو رشتہ دارانو پیسې لګي د ټولو رشتہ دارانو خوښي یې کنه نبی علیہ السلام فرمایي هدیه ورکوئ تحابو د دې سره څه پیدا کیږي محبت پیدا کیږي د هدیو سره د صدقو سره محبت پیدا کیږي آپس کې د یو بل باندې صدقې کوئ هدیه کوئ صدقې کوئ د رمضان المبارک میاشت را روانه ده چې د رمضان میاشت په شروع شوه د نبی علیہ السلام سخاوت په داسې تیز شو لکه تیزه هوا چې چلیږي